مونږ به پاکستان ته دغه خبره کوله چې دغه ماران تا تربیه کړل او تی ساتي په خپل کور کې او یو ورځ به دې ټس ووهي. فکر کوئ افغانستان کې شته دی؟ دغه الفاظ چې مونږ اجازه نه ورکوو چې بل ته ضرر ورسي یا چې شته دي دلته. پاکستان ته رښتیا تاوان کولی شي؟ هو کولی شي. افغانستان اوس مهال له څه ډول حالت تیریږي؟ افغانستان متاسفانه د یو لحاظ ښه حالت نه تیریږي خو د ډېرو اړخونو نه بد حالت نه تیریږي. د افغانستان خلک په رښتیا طالبانو سره دي؟ د طالبانو نظام طالباني دی. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان سره د اړیکو ترنګلتیا په تیرو څو میاشتو کې پاکستاني پوځ په پرله پسې ډول په کابل او ولایتونو کې هوایي بمبارۍ وکړې چې د ملکي مرګ ژوبلې ګڼ راپورونه ترې خپاره شول. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او طالبانو اړیکې ولې ترنګلې شوې؟ پاکستان له طالبانو څه غواړي؟ او آیا د اړیکو دا ترنګلتیا د طالبانو د واک بقا ته ستونزې جوړولی شي؟ ستړي مشئ، زه هیلۍ اسد یم او په پاکستان او ایران کې له پخواني افغان سفیر ښاغلي عمر داودزي سره خبرې کوم. داودزي صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، ستاسې په نظر د طالبانو او پاکستان اړیکې څومره ترنګلې دي دا اوس مهال؟ تاسو خدمت هر شي چې په واقعیت سره ترنګلې دي جنگي حالت کې دي، یعنی تقریبا عمومي جنگ ته ورنږدې شوي دي. هر څه چې وسه رسیږي او په بل استعمالي. دا خو غیر مترقبه حالت نه دی خو ښه حالت هم نه دی. د دوه ګاونډیو ملکونو ترمنځ دا ښه خبره نه ده. باید اړیکې ښې وي، باید تګ راتګ وي، باید یو بل سره مرسته کولی. خو متاسفانه چې دواړه په جنګ اوښتي وو، اړیکې هغه خرابترین حالت ته د پاکستان د تولد نه وروسته چې 80 کاله کېږي تقریبا خرابترین حالت کې دي روابط. فکر کوئ ولې دغه حالت ته د طالبانو او پاکستان اړیکې ولاړې؟ دا خو دوه اړخه لري، یو د طالبانو د پاکستان اړیکې، یو د افغانستان او د پاکستان اړیکې. د کومې ورځې نه چې پاکستان جوړ شوی د افغانستان سره ښې اړیکې نه وي. مقطعي توګه کله کله دواړو کوشش کړی چې د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره یو څه اړیکې ولري، اجتماعي، اقتصادي، اما بیا زر خرابې شوي دي. خو د طالبانو سره د پاکستان اړیکې دا بیا یو بیل تعریف لري. دا واضح خبره ده چې په 20 کاله د جمهوریت کې او د هغه نه مخکې 15 کاله 6 کاله نور پاکستان د طالبانو سره ډېره هم مرسته وکړه، هر نوع مرسته یې وکړه. نو په دې مرستې په بدل کې پاکستان ته نامشروع توقعات درلودل او طالبانو د پاکستان هغه نامشروع توقعات پوره نشو کړلی. داودزي صاحب، دغه نامشروع غوښتنې یا تعلقات څه وو؟ په عموم کې په ټوله کې خو دا دی چې پاکستان وایي چې افغانستان کې د یو تابعدار نظام وي چې د پاکستان هر امر او هر فرمایش ته ټټر ووهي او ښه راغلاست ورته ووایي. د طالبان نه بیا دا توقع بیخي ډېره وه. دا په 15 مورده کې دا مګم 2 مورده ډېر مهم دي چې پاکستان د افغانستان د توقعات لري او بیا بالخصوص د طالبان نه لري. 2 مورده، یو د ډیورند خط مدیریت دی فعلي حالت کې او بیا وروسته په رسمیت پیژندل، یعنې د پاکستان په فکر باندې، او دویم د هندوستان سره د افغانستان روابط. همیشه پاکستان وایي چې د افغانستان روابط د هندوستان سره باید چې د پاکستان سره په مشوره باندې تنظیم شي. او تیر ځل چې طالبان واک ته راغله په 90 دهه کې د هندوستان سفارت بند و، قونسلګري بنده وه، طیارې اختطاف شوه، قندهار کې کېنول شول. هغه لوی داستان دی چې زه هلته وم د ملل متحد په نمایندګۍ باندې، په هغه ټوله قصه کې هلته قندهار کې وم هغه وخت کې. نو په هر صورت باندې پاکستان اوس توقع درلوده چې پس د جمهوریت د سقوط نه، پس د امریکا د وتلو نه، د طالبان د هند سره هماغه پالیسي اختیار کړي چې په 90 دهه کې وه. خو دلته طالبان شاید لږ ذره په نړیوالو اړیکو سرخلاص شوی، د افغانستان منافعو ته زیات توجه کړي، مطالعه کړي، ځان یې پوه کړي.
په دې بنا باندې د هند سره د بدو اړیکو پیل ونه کړ، ښې اړیکې پیل کړې. ها د طالبانو او د پاکستان رابطه بعضاً سوء تعبیر کیږي، یعنی د طالبانو د واک سره سم نه ده خرابه شوې. په سر کې ډیره ښه اړیکه وه، پاکستان د طالبانو نمایندګي کوله، ملګرو ملتونو کې نمایندګي کوله، نور عمده پایتختونو کې نمایندګي کوله. طالبان خو تر اوسه هم په رسمیت ملکونه نه پیژني، خو سر کې خو یې نه پیژندل، نمایندګي نه درلودله. پاکستان دیپلوماتانو د طالبانو نمایندګي کوله، خو په مرور د زمان چې همدغه مهمه توقع چې د هندوستان سره فاصله کمه شوله، طالبان ورسره تګ راتګ شروع کړ، د هند سفارت خلاص شو، قونسلګریانې خلاصې شوې، نیمکاره پروژې بیرته شروع کړلې. نو پاکستان ځان ټول کړ، په طالبانو باندې فشار راوړل شروع کړ. او بله خبره هم ده چې د ډیورند د خط مدیریت هم د ګرچې د جمهوریت په وخت کې متاسفانه یو کټاره تیره شوله، نو پاکستان توقع درلوده چې طالبان به هغه نور هم مضبوطه کړي او چې بیا زمینه مساعده شي او وخت داوودزی کې صاحب، چې په رسمیت وپېژندل شي. یوه پوښتنه دا هم ده چې فکر کوئ نو پاکستان څنګه دومره لویه توقع له طالبانو درلودله چې د ډیورند کرښه په رسمیت وپیژني او په هغې برخه کې دوی سره همکاري وکړي؟ یعنې دغه د توقع دغومره لوړ ساتل دا د څه له امله و؟ لږ چې دقت وکړو، ما ویل چې وروسته بیا په وروسته حالاتو کې رسمیت پیژندل، یعنی اوس د مدیریت خبره ده. هغسې مدیریت چې د پاکستان ګټې پکې تضمین شوي وي. دا د مدیریت یو موافقتنامه د آیساف او د پاکستان ترمنځ موجوده وه. کله چې د آیساف ماموریت خلاص شو، بیا پاکستان د جمهوریت هم دا توقع درلوده چې دغسې یو معاهده یا یو تفاهمنامه، قرارداد د ډیورند د خط د مدیریت د پاکستان سره امضا شي. امضا نه شوه، خو مګم کټاره بیا تیره کړله. نو هغوی فکر کوو چې دغه توافقنامه به طالبان د سره امضا کړي او شاید چې پاکستان به هغه وخت کې حاضر مو چې طالبان په رسمیت وپېژني چې دا د مدیریت د ډیورند د خط د مدیریت توافقنامه امضا کړي. خو طالبانو دا کار ونه کړ او دا تاسې به د اسفندیار ولی خان یو قصه مو اورېدلې چې هغه ماته هم څو منابعو نه تکرار شوې ده چې نصیر الله بابر ورغلی او ملا عمر مجاهد ته او هغه ته یې ویلي و چې دا د ډیورند خط په رسمیت وپېژنه. نو هغه ډېر سخت شدید عکس العمل ښودلی و، بلکې د ډوډۍ د سر نه یې جګ کړی و او مجلس ختم شوی و. نو په هر صورت باندې د پاکستان دا یو بد تعبیر و، سوء تعبیر و چې دوی فکر کو چې طالبان سره یې چون ډېرې مرستې کړي، نو په بدل کې به اول مدیریت ومني د ډیورند د خط، قرارداد به امضا کړي د مدیریت، او بیا به وروسته چې کله حالات سم شي، نظام مستقر شي، هغه صورت کې به بیا وخت کې په رسمیت پیژندلو خبره هم شي. یعنې چې وضاحت ورکړم، فعلي حالت کې دفعتاً د طالبان د رسمیت پیژندلو توقع نه لري، اما د مدیریت توقع لري، هغسې مدیریت چې د پاکستان په خوښه وي. او دلته دې دا یو خبره بیا هم ور اضافه کوم چې دا یو مهم بحث دی چې په تیرو ډیرو کلونو کې 4 لسیزو کې پاکستان د ډیورند خط غربي اړخ ته تصرفات کړي وو او حتی شناختي کارتونه یې ځینې قومي مشرانو ته توضیح کړي وو. نو فکر یې کوو چې طالبان خو به دلته ډیورند خط کې ډېر نرمش وښیي، دوی به بیا هغه تصرفات د سره پیل کړي او په مرور د زمان به د ډیورند خط غربي اړخ ته یو حایله بله منطقه جوړه کړي، داسې لکه پخوا چې شرقي اړخ ته قبایلو په نوم باندې فاټا په نوم یو حایله منطقه موجوده وه. پاکستان غوښتل او اوس هم غواړي دا چې د ډیورند خط غربي اړخ ته یو حایله منطقه جوړه کړي په نامه د امنیتي یو کمربند. نو هغه طبیعتاً چې هر څوک چې افغانستان کې په واک کې او د افغانستان د ګټو ته ژمنې، هغه ورسره هیڅوک نشي منلی، طالبانو هم ورسره په هیڅ صورت ونه منله. نو دغه دوه مسایل په مرور د زمان د دوی د داوودزی صاحب، روابطو د ترینګلتیا باعث شو. ښه، تاسې 2 موضوعات یاد کړي، یو د ډیورند کرښې مدیریت او بل هند سره د اړیکو مدیریت چې ښې اړیکې باید طالبان ونه ساتي ورسره.
افغانان یو شمېر افغانان البته طالبان په دې تورنۍ چې دا و چې د طالبانو د سیاست کومه بڼه ده هلته دوی چې کوم بندیزونه په ښځو یا نور د بشري حقونو بندیزونه دي هغه تورنۍ چې ګواکې دا هم د پاکستان په خوښه دي ځکه دا هغه څه دي چې د سیمې هیوادونه یا پاکستان ممکن په افغانستان کې ونه غواړي او دا د افغانستان د پرمختګ سبب کېدلی شي. فکر کوئ یعنی طالبان له دغه غوښتنو علاوه نورې غوښتنې به یې د پاکستان پر ځای کړي په افغانستان کې؟ فکر نه کومه. زما مطالعه دا ده د حالاتو نه چې څېړنه کوم، نظارت لاندې نیسمه. د افغانستان کې د ښځو د ازادۍ مسله، بشري حقوق، دا پاکستان ته کوم اهمیت نه لري. او دا خبره چې ګویا ځینې اتهامات واردوي خلک، هغه د اپوزیسیوني اتهامات دي چې ګویا طالبان به غوږ نیسي، بعضې مسایل به د پاکستان په فرمایش کې. دا اتهامات 4 کاله، 5 کاله، 3 کاله مخکې ډېر وو. خو اوس کرا افغانان ټول پوه شول چې نه، دا طالبان د پاکستان شاید هغه خبرې ته غوږ ونیسي چې د افغانستان ګټه پکې وي، خو هغه چې د افغانستان ګټه پکې وي هغې ته غوږ نه نیسي. اما یو خبره دلته شته، یو وضاحت پکار دی چې په طالبانو کې پاکستان ملګري لري خامخا، هغوی سره اوس هم ملګرتیا پالي. اما طالبان په دې باندې تر اوسه پورې قادر شوي چې خپل داخلي وحدت وساتي او د پاکستان مقابل کې یو موټی ودرېږي. د پاکستان توقع به البته دا وي چې په راتلونکي کې که چیرې وسه ورسیږي نو د طالبانو منځ کې به اختلاف پیدا کړي. اما هغه ځینې چې دوی ملګري دي د هغوی په واسطه به اختلاف پیدا کړي. د نوې متحده د مجاهدینو خپلمنځي جنګ یو مشابه سناریو شاید بیا وغواړي چې تکرار کړي پاکستان په افغانستان کې. یعنی زه یقین لرم که چیرې ځینې د طالبانو مشران د پاکستان ملګري هم دي، ما ورته نصیحت دا دی، مشوره مې دا ده چې باور دې نه کوي پې. پاکستان ملګرتیا د هغوی د ګټو دپاره ده، د استفادې دپاره ده، صادقانه نه ده. هغه ترې استفاده کوي د خپلو ګټو دپاره. وزیر صاحب، دا د اړیکو له ترنګلتیا او بیا په کابل او یا ولایتونو باندې د پاکستان له بریدونو وروسته چې طالبانو سره خبرې کېږي، طالبان یوه خبره کوي چې د پاکستان په پوځ کې یوه ځانګړې کړۍ ده چې دوی سره ښې اړیکې نه غواړي یا په افغانستان باندې بریدونه کوي، خو دا کړۍ دوی نه روښانوي چې دا کړۍ څوک ده او دوی سره یې ستونزه څه ده. ولې وروستیو کې دوی وایي چې ګواکې ممکن له غرب یې پروژه اخیستي. فکر کوئ ستاسې په باور باندې دا کړۍ نه د دوی هدف څه شی دی او غرب په رښتیا دا اوس مهال کې به وغواړي چې پاکستان ته د افغانستان په ضد باندې کومه پروژه ورکړي؟ دا د طالبانو هغه خبره سیاسي خبره ده. زما په فکر باندې، زما تجربې نه، هغه حقیقت نه دی. پاکستان کې فوجي حلقه، یعنی د فوج مشر جمع کور کمانډران، د قول اردو قماندانان، دا عمده تصامیم نیسي. داخلي او خارجي پالیسي همدغه خلک ټاکي، د فوج مشر او کور کمانډر. هغې ته داسې یو خاص حلقه نشو ویلی، هغه حاکمه حلقه ده، د 80 کاله حاکمه حلقه ده، اوس هم حاکمه حلقه ده. نو دا چې بیا د تبلیغاتي توګه باندې دوی داسې وایي، شاید فکر وکړي چې ځینې خلک په پاکستان کې دوی پرېږدي چې ورسره د دوی سره ښه اړیکې پاتې شي. بعضې وخت دوی وایي چې د مذهبي حلقې دي، سیاسي حلقې دي، زموږ ملګري دي. شاید هغه رښتیا هم وي. اما زما برداشت دا دی چې پاکستان کې فوج حاکم دی، فوج یو موټی دی او د فوج تصمیم ګیري سر لوی درستیز او کور کمانډران کوي. دا چې د غرب نه به پروژه اخیستي، دا فکر نه کوم تر اوسه پورې غرب افغانستان ته هغه توجه نه ده کړې، بیرته هغه وخت نه چې وتلي دي چې دلته د کوم پروژه تطبیق کړي. او ښاغلی ټرمپ وایي چې زموږ سلاګانې پاتې دي، موږ سلاګانې خپله بیرته اخلو. کله بیا د باګرام خبره هم کوي. خو زه فکر کوم چې که چیرې امریکایان تصمیم ونیسي چې خپلې سلاګانې بیرته واخلي یا باګرام بیرته واخلي، هغوی د پاکستان د بغیر نور ذرایع لري
یو لویه دستګاه ده د امریکا. لکه نور متحدین لري دلته. اول به هغه متحدین نه کار اخلي چې طالبان سره ښې اړیکې وي، د لکه هغوی د څوک لارې نه به ورته رامخته کېږي. فکر کوئ مثلا پاکستان نه قطر. علاوه څوک دي؟ ها قطر ډېر ښې اړیکې لري د طالبانو سره. که چیرې امریکا وغواړي چې په رښتیا سره سلاح خپله بیرته واخلي یا باګرام بیرته ونیسي، زه یقین لرم چې د پاکستان په ځای اول قطر ته وایي چې خو تاسې خبرې وکړئ. خو داود تاسې صاحب بله. وبخښئ چې ستاسې خبره نیسم، ولې طالبان وایي چې مونږ دې ته غاړه نه ږدو چې یا امریکا ته د وسلو په خاطر یا په افغانستان کې ورته د نظامي قرارګاو د ورکولو په خاطر هغوی سره خبرې وکړو یا مذاکرات وکړو، او هغه دا کار د زور له لارې یا په افغانستان کې د ستونزو جوړولو له لارې کوي، او هغه د پاکستان په وسیله کولی شي. اوس خو دا خبرې د تبلیغاتو په حد کې دي. که ټرمپ هم کوي او تبلیغاتي توګه کوي، که طالبان جواب هم وایي تبلیغاتي دی. که چیرې امریکا پالیسي تصمیم ونیسي، د پالیسۍ په شکل باندې چې دا کار به کوي، بیا هغه وخت کې زه یقین لرم چې طالبان بیا خپل منځو کې مشوره کوي. پس د مشورې به په لوړه سطح باندې امریکا ته یو جواب وایي، ځکه دلته یو تاریخ پروت دی. امریکا چې کله بن لادن وغوښته د طالبان نه، او داسې ویل کېږي چې د طالبانو مشر بدون د مشورې نه انکار وکړ، ورې نه کړ، او بیا هغسې حالت رامنځته شو. د طالبانو ځینې مشرانو بیا وروسته ویل چې که مشوره شوې وه، کیدای شي چې زموږ تصمیم بل شی و، کیدای شي زموږ موقف بل شی و. نو یعنې که خلاصه داسې کړو چې که چیرې امریکا من حیث د پالیسۍ، من حیث د سیاست دا رامخته شي او د لارې نقشه جوړه کړي چې د خپل سلاح به مخلي او باګرام یا بله پایګاه به په افغانستان کې نیسي، بیا هغه صورت کې بیا طالبان خامخا متفاوت برخورد کوي. دا اوس د هغه خوا نه هم تبلیغاتي خبره ده، دې خوا نه هم تبلیغاتي جواب دی. ښه، او فکر کوئ افغانستان اوس مهال له څه ډول حالت تیریږي د سیمې هیوادونو یا د نړیوالې ټولنې لپاره افغانستان په څه معنا دی اوس مهال؟ افغانستان متاسفانه د یو لحاظ ښه حالت نه تیریږي، خو د ډېرو اړخونو نه بد حالت نه تیریږي. یو اړخ نه چې ښه اړخ نه تیریږي، ثبات شته دی تر یو حده پورې، یعنې په مقایسې د تیرو وختونو امنیت شته دی، په دې منطقه کې د دوی امنیت بهتر دی. اما بیا نورې قصې چې نړیوالې اړیکې، ډیپلوماتیکې په رسمیت پیژندل، انکشافي پروژې نشته، د افغانستان اقتصاد د نړیوال اقتصاد جز نه دی، سیستم بانکي د نړیوال بانکي سیستم جز نه دی، لیټر اف کریډیټ چې ورته وایي تجارت کې، هغه تر اوسه پورې نشي خلاصولی. همدارنګه په مجموع کې ټول ګاونډیان که چیرې د افغانستان سره یا د طالبانو سره ښې اړیکې پالي، هغه مبنای تهدید ده، د دې ځای نه ویره لري. وایي چې که زموږ روابط ښه نه وي، بیا موږ ته دې ځای نه تهدید پیښیږي. که اروپا یا امریکا ورسره ښه روابط نه ساتي، خو لرې دي، موږ منطقه کې یو، موږ ګاونډ کې یو، موږ ته تهدید بیا متوجه کېږي. نو د هغوی استدلال دا دی. روسیې هم چې په رسمیت وپېژنده د طالبانو نظام، ویل چې موږ د مخدره موادو د کنټرول او د تروریزم د تهدید د کمولو او د رفع کولو په خاطر موږ طالبان په رسمیت وپېژندل. نو که چیرې کوم بل ملک هم روابط ساتي، استدلال یې همدغه دی. البته یوازینی یو ملک چې استدلال یې متفاوت دی، هغه ایران دی. ایران تعریف دا دی چې وایي د دښمن دوست دی. د هغوی په تعریف طالبان د امریکا دښمن دی، او وایي چې بیا زموږ دوست کېږي. د امریکا هر دښمن وایي چې زموږ دوست دی. د هغوی روابط په دې مبنا باندې استوار دي. د نور ګاونډیان د تهدید، مبنای تهدید، نو دغه خو ښه حالت نه دی. که د یو ملک حالت تعریفو چې ملت هم ناراضه، ګاونډی هم ناراضه، نړیوال هم ناراضه، نو دې ته خو ښه حالت نشو ویلی. او د پاکستان دغه ادعا چې په بار کېږي چې ګواکې په افغانستان کې ترهګریزې ډلې دي یا له افغانستانه پاکستان ته خطر متوجه دی، دا د طالبانو د واک د بقا لپاره په راتلونکي کې څومره تاوان کولی شي؟
ماران چې هر څوک ساتي په کور کې یو ورځ یې ټس وهلی شي. مونږ به پاکستان ته دغه خبره کوله چې دغه ماران تا تربیه کړل او تی ساتي په خپل کور کې او یو ورځ به دې ټس ووهي. هماغسې شو، هماغه ماران بیرته ور وګرځېدل، اوس یې پاکستان کونج ته کړی دی. نو دا دغه ماران دي، د مارانو حیثیت لري، زهرجن دي. دا که طالبان څونه وخت دلته په افغانستان کې پرېږدي دې باندې اعتبار نشته. یو ورځ دوی که خپلې ګټې په بل ځای کې ولیدلې، بیا ټول یو ځای کېږي، یو موټی کېږي، د طالبانو په ضد ودرېدلی شي. نو دې کې دوی ته تهدید دی، یعنې هسې ګاونډي ملکونه وایي چې موږ ته تهدید دی. زما په ارزیابۍ سره طالبانو ته هم تهدید دی. په دې کې ضروري ده چې دوی واضح سیاست، واضح کړنلاره رامخته کړي او هغه صادقانه توګه او په جرأت باندې عملي کړي. نړیوال او منطقي ملکونه په هغه هکله د دوی سره همکاري کوي. پاکستان سیاست لږ متفاوت دی. پاکستان همیشه په دې متهم و چې د تروریزم نه د یو وسیلې په توګه استفاده کوي. تروریستي ګروپونو نه د افغانستان او هندوستان په مقابل کې د وسیلې په توګه استفاده کوي. اوس هم هغه اتهام پې پاک نه دی. کوشش یې ډېر کړی چې دا لکه افغانستان ته راولېږي، داسې دنیا ته وانمود کړي چې نه، زه نه وم، دا د یو مرکز افغانستان دی، دا هلته دي او زه هم ترېنه متضرر یم. خو حقیقت خو داسې نه دی. نړۍ هم پوهېږي، موږ ټول چې پاکستان ښه پېژنو پوهېږو چې اوس هم هماغه پالیسي ده چې تروریزم د یو وسیلې په توګه یا تروریستي ګروپونه د یو وسیلې په توګه، د بهرني سیاست د وسیلې په توګه پاکستان ترېنه استفاده کوي. نو په هر صورت موږ افغانستان ته هم اوس وایو، طالبانو ته هم وایو چې دا ماران مه ساتئ، دا یو ورځ تاسو ته هم ضرر رسي. فکر کوئ افغانستان کې شته دی؟ زه خو په داسې یو موقف کې نه یم چې ثبوت سره وویلی شم چې څه استخباراتي راپور ولرم یا دا ما د اورېدو، خو زه چې تحلیلي توګه باندې ګورم، طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې نشته. دوی وایي چې موږ اجازه نه ورکوو چې بل ته ضرر ورسي. دغه الفاظ چې موږ اجازه نه ورکوو چې بل ته ضرر ورسي، یعنې چې شته دي دلته. او که طالبان رښتیا وغواړي او یعنې پاکستان ته رښتیا تاوان کولی شي؟ کولی شي، ځکه جنګونه دوه قسمه وي، یو متعارف جنګونه وي، یو غیر متعارف جنګونه وي. په متعارف جنګ کې پاکستان خو ډېر قوي دی، د دنیا اووم اتم اردو ده، هر څه لري او هر امکاناتو نه استفاده هم کولی شي. اما غیر متعارف جنګ هغه دی چې طالبانو د امریکا مقابل کې وکړ. په غیر متعارف جنګ کې بیا دا اسلحې او دا تخنیکي پیشرفت او ساینسي پیشرفت دا بیا ډېر مطرح نه وي. نو که چیرې پاکستان په خوی رانشي او د افغانستان د لاس وانه کړي، کیدای شي چې بیا طالبان غیر متعارف جنګ ته لاس واچي. په هغه صورت کې بیا پاکستان ډېر متضرر کیږي، ځکه چې اوس ګوري چې بلوچستان او په پښتونستان کې څه حالات دي. نو دغه حالات بیا ډېرې خرابۍ خواته شي په همدې منطقه کې هم او نورو مناطقو ته سرایت کولی شي. یعنې په هغه صورت کې چې طالبان غیر متعارف جنګ شروع کړي د پاکستان سره، د دوی مهارت، د طالبانو مهارت په متعارف جنګ کې نه دی. یعنې زه همیشه وایم په دا بحثونو کې چې دا سالا چې امریکا نه پاتې د طالبان ته دا د دوی په درد نه لګېږي. دا یو نمایشي شی دی، ځکه د طالبانو قوت په تعارف نه دی، متعارف اردو نه لري. دوی هغه شیان چې پاتې شوي د امریکا نه، هغه د یو متعارف اردو دپاره دي. دوی قوت په غیر متعارف بخش کې دی، چریکي چې ورته وایي، په هغه شکل انتحاري، بمګذاري، مینګذاري، هغه شیانو کې دوی ډېر مهارت لري. نو پاکستان په هغه صورت کې ډېر زیات متضرر کیږي. په دغه مورد کې چې د پاکستان مقابل کې ولاړ دی، ډېری داسې خلک چې د طالبانو مخالف وو، اوس خاص په همدغه مورد کې حمایت کوي. اما په مجموع کې نه دي، ځکه د مجموع کې د طالبانو نظام طالباني دی،
د دوی حمایت طالباني او ملایي قشر کې دی. د طالب او ملا قشر نه بیرون بیا دوی حمایت نه لري. خو په دغه خاص مورد کې چې دوی د پاکستان سره لاس په ګریوان کې شي، د دوی سره بیا د ملت ځینې حلقې د پخوا په نسبت باندې نرم اړخ لري. ښه او بالاخره افغانستان بیا له دغه حالت څنګه وتلی شي او بریالی څنګه وتلی شي؟ ما سر کې تاسو خدمت ته عرض وکړ چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د هر ګاونډي سره ښو اړیکو ته ضرورت لري. افغانستان ضرورت نه لري چې هیڅ ملک سره د مشکل ولري، هیڅ ملک سره د بدې اړیکې ولري. غریب ملک دی، اما منابع لري ډېر. د منابعو د استخراج دپاره، د دې نه د استفادې دپاره، د افغانستان د اقتصاد جوړولو دپاره، د افغانستان د نوم ښه کولو دپاره افغانستان د دې ګاونډیانو سره ټولو سره ښې اړیکې ته ضرورت لري. پاکستان هم هغه هم په احمقانه پالیسي مخ ته بیولې، باوجود دی چې هغونه یو پوخ ملک دی، خو افغانستان په هکله پالیسي احمقانه ده. دواړه ملکونه وخت دی را رسېدلی چې د جوړجاړي لاره رامخته کړي، د ملت تر ملت ترمنځ رابطه جوړه کړي، اړیکې قایمه کړي. د جمهوریت په وخت کې هم د دولتونو په سطح مشکلات وو، مګر موږ د ملت او د ملت ترمنځ دا اړیکه ساتلې وه. تجار د تجار سره بېله اړیکه وه، مشترک تجارتي اتاقونه وو د زمونږ، او د مدني ټولنې هیئتونه، ګروپونه د دې ځای نه هلته تلو، شپې ورځې تېرولې، د اخوا نه دې خوا راتله، دلته خلکو سره عمر تېراوه.